نیو لایر هر شیپ چې زه جوړوم اوس ممکن ما ته څو شیپونه پکار سي لکه دلته په دې کې ګوره دا یو شیپ دی دا بل دی دا بل شاوخوا 15-14 شیپونه یا ممکن 10-12 شیپونه په دې ډیزاین کې کارول سوي که ته غواړې مثلا یو ډیزاین وکړې همدلته د پین له لارې دلته کله څپې هر څومره کلیکونه د باندې وځي هغه فرق نه کړي هغه نه پکې معلومېږي صحیح ده هدف په دا چې دغه شی ته موږ تاسو پکار اوس دلته شین رنګ دی ورته ورکړو کیسه مې تر چی شي کوله تر شیپونو کوله که نه دلته اوس یو نیو لایر ټیک مارک دی دا معنی که زه بل شیپ جوړوم هغه په بل لایر کې دلته یو لایر د بیک ګراوند بل لایر کې دغه جوړ سو که زه اوس اتومات په خپله بل لایر ته راغلی مثلا دغه شیپ ته جوړ کړو وګوره هلته بل لایر جوړ سو صحیح ده دا د بل لایر جوړېږي داسې لایر بشپړ سو که بیا بل شیپ ته سټیم شروع کوي هغه د بیا بل لایر کې شروع کېږي که نه غواړم استاد مثال دغه لیکته سور رنګ ورک ما په هغه برسېره واچوم کولی شي اوس دغه دلته تیار شیپ جوړ کړی دی دې ته راسه سور رنګ ورک سور رنګ واخله په موب باندې بیا وړې وراوړې په دې باندې برسېره اچول سي یا مثلا که غواړې په منځ کې ورجه کې نور هغه د تا د کار اړوند څه کیسه پکې کې که نه په دې شکل یې ورچوئ خو که غواړې مثلا په دغه شیپونو کې کمباین جمع کولو لپاره ده که غواړې دې شیپ ته بل شیپ پر جمع سي بیا ګوره بل لایر نه جوړېږي مثلا هغه په سلیکشنونو کې چې ما شیفټ سره نیو که نه بل سلیکشن به ورسره اضافه کېده د شیپ ورسره اضافه کړي وګوره په دې شیپ کې ورسره اضافه شوی اوس که د یو رنګ تغیروې د بل به هم اتومات رنګ ورسره تغیرېږي ځکه دواړه یو شیپ صحیح ده او بل سبسټرکټ ته که غواړې تیر منفي کې وکړو خپله تیر منفي اتومات ما شیپ ورکړی ورته همغه یې منفي کړو عین د سلیکشن خبره ده که غواړې سامان یې پاتې سي د تکاتو نقطه یې پاتې سي نور ختم سي په دې شکل باندې کېږي او که غواړې تکاتو نقطه یې له منځه ولاړ سي دغه نور پاتې سي بیا یې په دې باندې کولی سي صحیح دی په سیټینګ کې الاینمنټ یې دومره زیات مهم نه دی په سلیکشن کې مې ویل که غواړې یو خط یې منظم کړي دې خط یې منظم کړي سلیکشن اړوند کېږي او کنواس یې د صفحې اخري ته رسوي بس بل که شیپونه مثلا ډېر په یو لایر کې تا راوړي بیا برینګ شیپ ټو فرونټ مثلا ټولو یې په یو وار مخته راوله شاته یوسه مخته یوسه په دې چې استفاده کوی سي له دې هم استفاده کړی سي او مثلا په یو هغه کې تا نه یې جوړ کړي په یو لایر کې جلا شیپونه یې همیشه تاسو په تکلیف اخته کوي هر شیپ په جلا لایر کې ښه خبره ده اوس که مثلا ما دلته بل شیپ جوړ کړی زه بیا یې په دغه باندې جوړ کړم اسانه دې ته مثلا ما تور رنګ ورکړی که زه دغه اوس په ده باندې واچوم خو تور پرې برسېره سو که نه خو راس په لایر کې داسې دا برسېره تېر یوسه هغه برسېره پرې واچوم په دې شکل باندې نور ته بیا پرونټ او بک پرونټ دغو ته اړتیا نشته ډېر صحیح ده او په دغو کې هغه د بارډر په تیزوالي په خاموالي باندې که زه دغو ته لږ هغه ورکړم بارډر دا خو اوس 3 پکسله سو دا معنا زه به سور رنګ ورکړم چې واضح معلوم سي ته مانه هغه د خط یې وګوره یو بل ډول خط سره اضافه کوي که غواړې دلته په درېیم ډول باندې خط هم اضافه سي دلته یې کولی سي اصل یې هدف دغه خطونه نه دي لکه اوس دلته اضافه سو اصل یې هدف دغه داسې کله ته شیپ جوړوې دلته وګوره په دې شکل باندې خط اضافه کېږي صحیح ده او که مثلا هغه یې ورته نری کړي بیا به لږ نري اضافه کېږي اوس دا په 3 پکسله کې ده داسې راځي بیا د یو پرتله نری ده که نه او دلته اوس سور او شین رنګ ولې اخلي ما سې هغه روان کړی ځکه سور رنګ په دغو بارډر کې ورته انتخاب سوی ده او په دغه سټینګ کې ما دلته شین رنګ ورته انتخاب کړی ده دا معنی په دې خاطر باندې مختلف رنګونه اخلي صحیح ده دا به یې پکسل لږ ورته واړه کړم ځکه غټ پکسل خو یې بد معلومېږي صحیح ده بل دا خو پین و د مخ په لاس کې و په هر کلیک سره جلا جلا یو شی یو نقطه ښول کېدل شیپ جوړېده ډېر ټکی نور مخته پسې ولاړ سم